کار سړیا پام کا اغیار تا ته غوته نیسی او چې مړ دی کې غنی بابا بچا ته غوته نیسی د کار سړیا پام کا اغیار تا ته غوته نیسی چې مړ دی کې غنی بابا بچا ته غوته نیسی که فکر وکړ شنه سمو کې داسې د خمر سړی څوک نه پریږدي او ډیر وخت نه پریږدي بمخ کې د خمر سړی څوک نه پریږدي ورستا خبر ده بابا به بیا ما ته غوته نیسی که موږ پورې کوو په پاکستان باندې تورونه همدوی ضرب عذاب کې میرم شاته غوته نیسی په کلی کې چې چرګه چامړه کړي نه یاره عجیبه ده ټول خلک نو ملا ته غوته نیسي څلوېښت کاله دوره کې څه کړي دي جانانه جوهر ځکه نن ټوله زویر شاته غوته نیسي زه ووایم چې زه چې د چارې نه چوټي کم څنګه د جنان کلي ته په منډه لوټ شم جانان چې بال راته د سترګو وکړي د افریدي غوندې په انډه لوټ په صفر باندې اوډېږي په صفر باندې چې خلک د مینې نه یو بل په سرو کوټه یولي یو پښتانه دي بس چې یو بل په مرمه یولي کاډې به بیا به روپېښه ده چې خره خرڅ نه کوي د بلې خوا مو پاکستان په توغنده یولي د دې یارۍ نه به زه تېر شم شرمول دي هسې د خلکو مخکې مې جانان چې په سپله یولي چې کور کې نه برګېږي تریخ نه وي ډاران غوندې وي هغه سړی به ښځه هر وخت په دیګه یولي او جوهره زړه مې راته وایي چې ګودر ته لاړ شه هغه سم د لاړ نه شمه بیا مې په ګډه یولي بل شه ما خوب لیده چې جیب ته مې سکاره چولې وي ما خوب لیده چې جیب ته مې سکاره چولې وي چې ویښ شوم جانان سترګو ته رانجه چولې وي جانانه چې خبرېږي د راډیو او تلویزیون نه اردو او طالبانو سره سره چولې وي جانانه چې خبرېږي د راډیو او تلویزیون نه اردو او طالبانو سره سره چولې وي پګړۍ کې مسواک وي د رحمان بابا خبره او په باډیو کې پټه تپنچه چولې وي او ډاکټر اشرف غني صاحب که ناس وي که روان وي او په مټ یار وخت سپینه جبټه چولې وي جوهر هر پښتون سره چې ګورم عجیبات او شاتور نسوار چولې وي چا شنه چولې وي او دلته چې هر رسنۍ چلانه کې بس سولې خبرې به وي داسې سوله باندې خبرې تر څو به رسنۍ وي دردنګ چټي د سولې کاڼۍ کړو شوروي وي ترړنګ چټي د سولې خاجامه خبریال اکرم شینواری ته پیدو دو ډلونه دی وهي چې ډنګ ډنګ چټي د سولې سرمه پر خوګواس زلمیه خلیل زاده یو مختر ته جوړې د بدرنګ چټي د سولې کسل ور د جنگ زمونږ نه دی پردای جنگ دی په مونږ باندې پرې کیږي کلنګ چټي د سولې جوهر په دواړو خواو باندې غخ کوم چې ورونو را درمه نور ما بدوي رنگ چټي د سولې بنګي ولا کټلو وای چرسي بنګي ولا کټلو وای پښنلوږي ولا کټلو وای دنیا آباد د پومینا باندې پتروش تندي ولا کټلو وای افغان ایټم ته تصمیم ونسا په دا بیړي ولا کټلو وای چې ټول د دې وطن خو خوږی نشو په وکرزي ولا کټلو وای کو تک ته لاس کې به خدار سوې په ټوپکی ولا کټلو وای دلته چې زما د لیدو په هیله سر لوانای یارانو بیا راغی جوهر لوانای سجران د پسه صدا نیلم دی سمزړه خاتم صدلبر لوانای چې د تربره د زوبه سړی په کور کې خوان کې یونی نر لوانای د نن سبا وخت ته مینا غواړي ما ته خوکار ولا ستر لوانای زه روغ وینم چې بیا کې شاورته بنړای ته نه کسي اصغر لوانای بنړای ته نه کسي اصغر لوانای روان حالت او سټ ډېږي او تشېږي لکه سګای او بې ایمانه معلومېږي لکه سګای نه د خوند نه د مزاج ته څه پیکای عجیبه غوندې لګېږي لکه سګای یوه کیسه که غریبون دې شعر ته وخلي کني نه راته خرڅېږي لکه سګای همیشه دې چې په کلي کې اوس ګورم یاره داسې مې زښتېږي لکه سګای در پسې چې د شنبۍ غړپ ونه کم په مرۍ مې نه تېرېږي لکه سګی نه دیسته غورځوای نه د خوړای شم بس په خوله کې مې ډېرېږي لکه سګی او یو جوهر نه یم چې ستا نه شکایت کړم د هیچا هم نه خوښېږي لکه سګی چې ختلی دی بدلېږي نه ډالر په هغه بایه ختلی دی بدلېږي نه ډالر په هغه بایه اوس نه راځي د کوزه نه سپر په هغه بایه واه د تیلو لیتر وختو د سلو خواو شاکې جانانه یوي نه کوي ټیکټر په هغه بایا کورونه کې خبر ورګي چې ډېره ګزاره کوي قسم دی که اوس ډاښ کوي سلنډر په هغه بایا ساړې اوبه چې ونسخې ټوخلي به ښځویه اوس کله مریضون کس ډاکټر په هغه بایا پیسې په سودو لوړې زه اوس تو سره دوکا کم پلارجانه وبه نه تلې ټپر په هغه بایا
او بچی ته د چې ښځه کې کندوز ته پسې لوړ شه اوس نشته په خسولو کې ولور په هغه بایا واه بچی ته د چې ښځه کې کندوز ته پسې لاړ شه اوس نشته په خسولو کې ولور په هغه بایا طلای په شپېتو او په پنځو شپېتو کې کېږي شیرینې وبه نه ټومبې سره زر په هغه بایا واه طلای په شپېتو او په پنځو شپېتو کې کېږي شیرینې وبه نه ټومبې سره زر په هغه بایا مزري که پیزي دي که سپلی دي د مزریو هم یاله ټنډه نه نسي کوم سخور په هغه بایا هغه وختونه نه دي چې په 2 روپۍ ګنۍ وه زړګیه یوري نه کوي دلبر په هغه بایا واه هغه وختونه نه دي چې په 2 روپۍ ګنۍ وه زړګیه یوري نه کوي دلبر په هغه بایا بل باید یاده چې جانانه د دیدن په ناغدو چاغدو کې کسه اوس کله شاعري کوي جوهر په هغه بایا وا په نیت چارانه کړله مینه په دا فکر کې مې دا ګیره شوه سپینه د ثواب په نیت چارانه کړله مینه او په دا فکر کې مې دا ګیره شوه سپینه د دنیا د دلګانو نه په خلاص هم زه چې واچوم نسوار د خپل کلپینه مدرسو او جمعتو ته یې کار کړی ولا زیو ته وي د ډېرو نه حکمینه مدرسو او جمعتو ته یې کار کړی ولا زیو ته وي د ډېرو نه حکمینه فیسبوکونه سریالونه دي کرکټ خدای څه وکړو دنیا یې کړه بېدینه فیسبوکونه سریالونه دي کرکټ خدای څه وکړو دنیا یې کړه بېدینه ولا ډېر ښه خلک ته ښه ښیي چې ښه دی جمهوریت ته ځون کاندید که ګلبدینه نن خو زه ورکیم ثبوت ابو بیا ته وې تا به څوک پیدا کوي منظور پښتینه والا سیزه داسې نه د سیاست ښکار شي جوهره لکه ښکار د سیاست شوه باغ زمینه ما جوهر ته د په ګوړه کې ځار راکړل څه به وایم چې زما یاره شیرینه په ښکلو سترګو کې شروع د نړیوال جنګ دی په ښکلو سترګو کې شروع د نړیوال جنګ دی تلفات نه لري بې نفع فرهنګ پال جنګ دی او زما د زړه په خراسان کې ستا له غمه اشنا د مغولیانو سره نښتی د خوشحال جنګ دی او چې د بدن مې هرې برخې ته دردونه راځي زړګیه بیا د په جنوب او په شمال جنګ دی او په چرګو مرګو او په پیلمرغو به مې نښتی سره او ګرانه څه ورغوړی پرېږده کلیوال جنګ دی او په چرګو مرګو په پیلمرغو به مې نښتی سره او ګرانه څه ورغوړی پرېږده کلیوال جنګ دی نر به هغه وي چې زړه کلمه هیره نه کړي جوهره دا کله ختمېږي د دجال جنګ دی څه ښکلی زړګی مې لرې لاړ شي دروازو ته ودرېږي زړګی مې لرې لاړ شي دروازو ته ودرېږي او د چا د تورو سترګو تماشو ته ودرېږي دا ته چې سترګې تورې کې اشنا داسې ښکارېږي خاص لکه حمید کرزی وټو ته ودرېږي او دا ته چې سترګې تورې کې اشنا داسې ښکارېږي خاص لکه حمید کرزی وټو ته ودرېږي او ستا غم مې د زړګي کور داسې حس بس کړي جانانه ولا لکه خپاره دیوالو ته ودرېږي اشنا ستا کډه کړي کور ته داسې ودرېږم حیران لکه یوسف خپلو قبرو ته ودرېږي او سیده زه به ووایم چې وړه در بخښه شئ چې یو ملا د سر او بل د پښو ته ودرېږي لالي بوک مې ورک شو ولا سترګې مې پخې شوې جوهر په لویه لار کې ستا لیدو ته ودرېږي څه ښکلی جوهر صاحب دغه کرکټ ته څه لیکلي که نه کرکټ ته مې لیکلي دي اشنا صاحب یو شعر مې لیکلی و خو هغه وخت کې مې ورته لیکلی و ملي لوبغاړي ته چې عیساخیل چې کپتان و نبي عیساخیل هغه کې مې لیکلی و چې که ووایم چې زه لږ رواني تکلیف کومې ګولۍ خورم هغه لږ د خوله چې ولۍ بیا کوي شعر داسې و اشنا صاحب نه مې څه خوند شته نه مې رنګ شته چې دا نه غوټېږو نه مې څه خوند شته نه مې څه رنګ شته چې دا نه غوټېږي نه مې ښکلی یار تر څنګ شته چې دا نه غوټېږي نه د دا جنان پیوادي مې خدای خبرېږم نه مې زونډي لوانګ شته چې دا نه غوټېږو اوس مشران وایي چې د ځان عزت په خپله سوته نه څه پښتو غیرت او ننګ شته چې دا نه غوټېږو نه مو زلمي اوس په وطن د ننګ خبرې کوي نه د خوشحال د تورې شرنګ شته چې دا نه غوټېږو چې څه حلونه دي ملګري دا پوښتنه کوي حلونه دا دي چې نه ترنګ شته چې دا نه غوټېږو نه په جوهر باندې اوس هغه خپېری را درومي نه د اشنا سترګو کې بنګ شته چې دا نه غوټېږو نه بیا هم مثال خبره کې چې زابل یم که کابل یم د ورکې مې لیکوال یم چې زابل یم که کابل یم د ورکې مې لیکوال یم چې چا وشو کولم د هغې په منګول یم بس هر چا وخوړلم په لاره کې وټل یم
نقشه مې پخوانی دا څلوېښت اتیا ماډل یم نقشه مې پخوانی دا څلوېښت اتیا ماډل یم د بل سره ته چې تاجک دي که ازبک دي د سولې ته حق پک دي د سولې په دلار کې آتش ولا پټک دي احتیاط کا خلیلزاده کوګه وګه سړک دي د بعضې هیوادونه په دیلر کې چنګک دي اول ته په پریاد دي بلوچ دي که خټک دي د لرو برزرونه د تورو وینو ډک دي جوهره معلومات کا ادواق بر زمان میں ورک دي جوهر معلومات کا ادواق زمان میں ورک دي چې دانا غوټېږو دلته یو بل شعر دی یار په سترګو مونوګراف لیکمه د یار په سترګو مونوګراف لیکمه استاد ته هر څه صاف صاف لیکمه ما د یار سترګو ادبیات ویل د هر چا سترګو ته انصاف لیکمه د محبت ماده چې نه پېژني راپور د هغې په خلاف لیکمه د محبت ماده راپور د هغې په خلاف لیکمه زه په څلورو دروازو د کابل د خپېریو په حکاف لیکمه خپلې زړګی راڅخه وتښتوه په کوم تندي به اختطاف لیکمه جوهره سپین خلک څوک کله پرېږدي حال به د زړه څنګه شفاف لیکمه شنه سرې ګوتې ټومبلې وي په ګوتو د ملنګ په نما سر په مزې ډتو مینه نشته کچتوب دی سوه نشی د هر چا مینه کې خیږه په لګتو تجربه مې وکړه دا پیدا مې وکړه مداري زمانې تېرېستم په کړتو د یوې په ځای مې دوی مصرف کولی څه خبر ومه د خپلې و په بګتو د ستا مخ د روژه ماتې دسترخوان دی د روژې ماښام رنګین وي په مندتو نن سبا جوهر د کار سپه زه کې نه یم پیسې لوړې د واده په شرطو ډېر اول شعر چې زه وایم ملي بیرغ ته یې وایم ښه ډېر ښه ملي بیرغ ته یې لیکلی زدران صاحب لوړ به رفیږې امانت بیرغه لوړ به رپېږې امانت بیرغه د کلمې په برکت بیرغه واه څلور ستا په سینه د کلمه لیکلي څوک چې درګوري په بد نیت بیرغه هغه د داسې په الله شړلي چې ور به نشي تر جنت بیرغه واه څه ښکلی محراب د دغه ګواهي ورکوي درست او درست په شریعت بیرغه او لکه منصور په خپلو وینو کې سور تا کې درکې دی منصوریت بیرغه لکه منصور په خپلو وینو کې سور تا کې درکې دی منصوریت بیرغه ته د غازي امان الله خاطرې دښمن ته ښکارې قیامت بیرغه ته د غازي امان الله خاطرې دښمن ته ښکارې قیامت بیرغه جوهر کلګه نغړی کړی وي بخنه غواړم د ملت بیرغه واه څه ښکلی